ګناهونه کړي دا غي وبال هم پدې لکه څنګه چې مختلف آیاتونه کې راځي وليس للانسان الا ما سعى چې انسان لپاره هغه څه چې کوشش وکړو ولا تزر وازره وزر اخرى یو کس چې دا بل کس بوج نه چوتای هر سړی چې هغه خپل بوج چوتای بیا دې معرفت قرآن کې دا لیکلي چې د دین چې هغه په ډیر وضاحت کړي معرفت قرآن والا یو خبره به کې دا هم لیکلي ده دا په دې نیت نه کوم چې موږ دلته سیدان یو په دې نیت کوم یو خبره به کې دا لیکلي ده ولکه څنګه چې باز بنو هاشم والا باز سیدان باز قید ګور باز قید پیدا ده چې ټول به دې سينه وي باز به کې دې سم وي وی چې خیر د مونږ چې د نبی له سلام اولاد یو مونږ هر څه کوم چې د ګناه zarar نه راسي او مونږ چې موږ به خلک یو بیا هغه ته د لیکلي د دې آیت ته چې د معرفت قرآن په دې وضاحت کړی ده چې ګوره دین خدا پته لګي چې نسب د هیڅ شي بګم نه بس انسان سکړي بس هغه پر باغی بیا د نبی رسول الله حدیث نقل کړی نبی رسول الله فرمایل چې ابن هاشم داسې نشي چې د قیامت پر ورځ تاسو چې د خلک خپل نیک عملونه راوړي او تاسو سب چې د نسب دا داور راوړي چې موږ نبی رسول الله اولاد یو او تاسو په هغه ورځ باندې دا سیوبه مچستر د الله پاک د عذاب نه سم بچ کوله یعنی تاسو په دې باندې دوکانه شي چې تاسو چې د ابن هاشم یا د سیدانی د دې څه دغه نشته بل ځکه نبی رسول الله حدیث فرمایي چې کم کس ته دغه نسب چې د خپل دغه عمل شاته دیکور کړه یعنی عمل بیکار راووتو حسب نسب چې د بنشي مخکې کوله یعنی حسب نسب بر د پکار ناراضي